بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ذاکره بارکزی ستاسو د ریاضی مضمون ښوونکې چې نن موږ د دویم ټولګي ریاضی د کومه موضوع موږ لولو، کوم لوست دی، څومه جلسه ده او کومه پاڼه ده، دا به تاسو ته معرفي کړم. ګرانو زده کوونکو زموږ موضوع نن د جمع د دریو عددو څه دي جمع کول دي یا د دریو جزو جمع کول دي. راځئ چې لاړ شو خپل د کتاب 12مې پاڼې ته او وګورو چې د جمع درې جزو جمع کول څه ته وایي. ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ مخکې جمع ولوسته په جمع باندې پوه شو چې جمع څه ته وایي، د جمع څه معنا ده او څه رقم موږ عدد جمع کوو. د جمع اجزا څه ته وایي، هغه تاسو پوه شوئ چې هغه عددونه چې موږ سره یو ځای کوو او هغه عددونه چې کوو موږ یو بل سره یو ځای شمیرو هغې ته څه وایي، جمع وایي. تر اوسه پورې ګرانو زده کوونکو تاسو د دوه عددو جمع کول زده کړي وو، لکه 2 څلورو سره، 15 لسو سره یا 10 لسو سره او همداسې نور. خو نن دا جمع څه لري؟ درې جزه لري. درې جزه دا معنی چې دې جمع کې تاسو درې عددونه جمع کوئ. چې د دې جمع کولو طریقه یې دلته ډیره روښانه تاسو ته ښودلې ده چې انشاءالله که تاسو د دریو په ځای 10 15 هر څومره جزونه ولرئ د هغې جمع کولو کې به هیڅ ستونزه نه وي. خو که چیرته دلته تاسو د دې په طریقه پوه شئ، دلته څنګه چې تاسو د کتاب دې برخه کې ګورئ چې اوس زه د هغې لارښوونه تاسو ته کوم چې دی څه رقم جمع کړي دي، نو په دې طریقه کې پوه شئ بیا هم ډیره اسانه تاسو ته پېښېږي. ګرانو زده کوونکو راځئ د کتاب 23مه پاڼه 12م لوست چې د جمع د دریو جزو جمع کولو لارښوونې ته لاړ شو چې څه لارښوونې کړي. تاسو کولی شئ چې دوه عددونه سره جمع کړئ. اوس راځئ چې درې عددونه سره جمع کړو. مونږ کولی شو دا عددونه په کوم ډول چې وغواړو سره جمع کړو. د جمع کولو لپاره عددونه ګروپ کوو. دلته د ګروپولو طریقه هم تاسو ته ښودلې چې ګروپول څه رقم دي او ګروپ کول څه رقم عدد کولی شو چې په ګروپونو یې تقسیم کړو. دلته د مثال په توګه تاسو ته یو مثال راوړی، نور به موږ او تاسو سره یو ځای په خپله کار کوو. دلته ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې 2 څلور او 15 دا تاسو ته څه کوي، د دې جمع تاسو ته ښودلې. که تاسو دلته وګورئ 1 2 3 4 5 6 دلته په شپږو طریقو دا جمع کړي، خو بیا هم ګورئ چې د ټولو حاصل یا د ټولو نتیجه څه ده، همدا یوه ده، یعنی 11 د هر رقم چې جمع کړي دي بیا هم څه دي 11. دا د دې په معنا ده که تاسو د دې اعدادو ځایونه بدل هم کړئ، د دې اعدادو ځایونو ته تغییر هم ورکړئ، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم لوستي وو د جمع بدلون قانون کې چې که چیرته دا اعداد یو د بل ځای نیسي هیڅ فرق نه کوي. که لکه دلته 2 څلور او 15 دي، که دا 15 پاس راشي، که دا 2 لاندې راشي، که دا 15 منځ کې راشي، هم هیڅ فرق نه کوي د جمع حاصل کې. دلته دې مثال کې تاسو ته 2 څلور او 15 جمع کړي، چې دلته راځئ چې موږ 2 څلور او 15 سره جمع کړو چې څه نتیجه ورکړي. دلته که تاسو ګرانو زده کوونکو څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې د دې لوبیا دانو نه تاسو کار واخلئ. دلته وګورئ 2 څلور دا هم 15. دا که تاسو وشمیرئ څو کیږي؟ 1 2 3 څلور 15 شپږ 7 8 9 10 11. وګورئ دلته نتیجه څو ده؟ 11. دا د دې په معنا ده که دا 15 دانې لوبیا دلته کېدي، دا 2 لوبیا دلته کېدي، دا 4 لوبیا دلته کېدي، بیا دا جمع کې بیا هم دا 11 دي، لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
ښه که دلته چیرته دا 4 پاس کې دي 5 په منځ کې او دا 2 لوبیاګانې دلته بیا هم دا 11 دي لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 که یعنی د دې لوبیاګانو څه دا لوبیایي او څه دا ادا دي یعنی که د دې ځایونه تاسو بدل هم کوئ هم په اصل کې هیڅ بدلون نه راځي. ګرانو زده کوونکو دا تاسو ته د ګروپولو طریقه درښودلې چې ګروپول څه ته وایي. که تاسو چیرته لکه دلته چې څنګه عدد ګورئ 2 4 او 5 که دلته 2 او 4 سره جمع کړئ لکه 2 او 4 صحیح که 2 او 4 تاسو جمع کړئ څو کېږي 1 2 3 4 5 6 وګورئ 6 5 پاتې شو بیا ورسره دا 5 جمع کوئ بیل هم څو شو 11 2 او 4 دا 2 څو شو 6 5 بیا ورسره چې جمع کوئ څو شو 11 ښه دلته یې بله طریقه ښودلې که تاسو 2 او 5 جمع کوئ 2 د 5 سره 4 پرېږدئ څو کېږي 1 2 3 4 5 6 7 صحیح و جمع 4 دا وګورئ دلته وشو 4 پاتې و که نه دا 4 چې اوس ورسره جمع کوئ دا شو 8 9 10 11 بیا 11 ښه دلته که 4 او 5 تاسو جمع کوئ 4 او 5 دا 2 هم دلته پرېږدئ څو کېږي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 څو شو 4 او 5 9 کم یو پاتې شو ورسره کم یو عدد 2 دا 2 چې بیا دې سره یو ځای کوئ چې شو دلته 9 10 11 بیا شوه د دې نتیجه 11 دا په دې معنا ده که تاسو چیرته دا عدد ګروپ کوئ که تاسو چیرته د دې عددو ځایونه بدل کوئ بیا هم د دې په نتیجه کې هیڅ بدلون نه راځي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس تاسو په دې مثال باندې پوه شوئ راځئ چې دلته یو سوال موږ خپله کار کوو لومړی کوم 2 عددونه جمع کوو او ولې ښه په دې تمرین کې لومړی هغه 2 عددونه وټاکئ چې یو له بله سره جمع کوئ د جمع حاصل یې ولیکئ بیا یې وروسته د جمع حاصل له دریم عدد سره جمع کړئ لکه څنګه چې دلته شوي وو 2 عدده یې جمع کړل حاصل جمع څو شو 2 او 4 حاصل جمع 6 کوم یو عدد پاتې و 15 بیا یې دې سره جمع کړه دلته بیا 2 عددونه یې جمع کړي وو حاصل یې دلته ولیکه کوم عدد چې پاتې و هغه یې ورسره وروسته جمع کړه همدغه شان دلته 2 عددونه یې سره جمع کړل کوم یو عدد چې دلته پاتې و هغه وروسته د دوی حاصل جمع سره جمع شو. اوس دلته منګه یو سوال لرو راځئ چې دا څوکو سره جمع کړو وګورو چې د دې نتیجه څه کېږي که دلته منګه اول 3 او 15 3 او 15 که منګه جمع کړو د دې حاصل به څو وي 1 2 3 1 2 3 4 5 صحیح 3 او 15 1 2 3 4 5 6 8 دلته د دې حاصل جمع کې څه لیکو 8 کوم یو عدد دلته پاتې دی چې موږ نه دی جمع کړی 3 اوس د دې 2 عددونو حاصل جمع 3 سره جمع کوو اوس ګورو چې 8 سره که 3 نور زیات کو څو کېږي ښه دلته 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 وګورئ که دلته دا عدد بیل هم جمع کړیو 11 شو دلته چې موږ دا 2 جمع کړل حاصل هم دلته ولیکه بیا هم څو شو 3 آفرین ښه دلته اوس راځو دې دویمې برخې ته ښه و دلته بیا هم لرو چې و 1 او 3 که چیرته موږ و او 3 جمع کو صحیح
راځئ چې دا دانې وشمېرو. 1 2 3 4 5 6 7. صحیح؟ دریو سره جمع کوو. ښه 8 9 څو شو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا شوې 10. د دې حاصل جمع لیکو دلته 10. کوم یو عدد دلته پاتې دی؟ 1. اوس 10 چې د 1 سره جمع کو څو کېږي؟ 0 1 سره جمع 1 دا هم خپله. بیا هم څو شو؟ 11. ښه اوس دلته که دې اعدادو ته تغییر ورکو چې وکړو دلته 4 6 او 1 دا چې ټول یو ځای سره جمع کړي څو شو؟ 11. دلته که دا 4 موږ دې 1 سره جمع کو څو کېږي؟ 1 2 3 4. ښه 4 د 1 سره چې کله جمع شي 1 2 3 4 5. د دې حاصل جمع لیکو دلته 5. کوم یو عدد پاتې دی چې موږ نه دی جمع کړی؟ 6. ښه دلته اوس کوم یو عدد لیکو؟ 6. 15 او 6 دا خو چې جمع کړل دا 15 شو. اوس 6 نور که ورسره یو ځای کو 1 2 3 4 5 6. ښه اوس څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دا شوې 11. ښه ګرانو زده کوونکو اوس که تاسو دې ته وګورئ دلته اعداد هم تغییر وکړو، ځایونه یې هم تغییر وکړو. حاصل جمع یې کله که دا اولنی عدد هم آخر سره اولنی عدد منځ سره اولنی عدد آخر د دریم عدد سره چې جمع که چې شو بیا هم نتیجه یې یوه وه. نو انشاءالله چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ که چیرته موږ 3 عدده سره یو ځای جمع کوو که چیرې په یو وارې هم جمع کو د هغې اصل یو کېږي هماغه نتیجه یې یو شی راوځي. که چیرته 2 په 2 جمع کو او دریم عدد سره یې بیا آخر کې جمع کو بیا هم نتیجه یې چې دی هماغه اصل یو شی راوځي. انشاءالله ګرانو زده کوونکو چې دې زده کړې سره به یو ځل بیا زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم څو چې بله زده کړه خپله شروع کوو او بیا هم ستاسو خدمت ته راشم. تاسو په لوی الله سپارمه په مخه مو ښه شه.